2026 Remove inactive Facebook friends. آیا داسې کسان تاسو سره فیسبوک شته دی؟ داسې ملګري چې تاسو ته لایک او کمنټ نه کوي؟ هو داسې حتما تاسو سره شته. دا څنګه ځان نه انفرینډ کړو ملګرو په یو کلیک سره؟ دا طریقه درته په دې ویډیو کې وښایم. ویډیو را سره تر پایه وګورئ ترڅو طریقه په ښه شکل سره زده کړئ. ملګرو راځئ چې ویډیو پیل کړو. تاسو به دې نه مخکې یو یادونه کوم ملګرو، تاسو باید یوازې یو غټ فیسبوک ولرئ او بل تاسو آی ډي باید پروفیشنل موډ کې. که چیرته تاسو آی ډي پروفیشنل موډ کې وه نو تاسو بیا نشئ کولی چې دا طریقه ترسره کړئ. بیا هم تاسو غواړئ چې پروفیشنل موډ څخه آی ډي واړوئ او دا طریقه ترسره کړئ، دا هم ستاسو لپاره په زیان، ځکه چې تاسو داسې کار مه کوئ. که چیرته تاسو د فیسبوک لخوا جمعګي چیلنجونه هغه تاسو ملګرو پوره کړي وي یا یو څه بوتلي وي مخته، نو هغه بیرته د سره کېږي. تاسو دا کار د پروفیشنل موډ آی ډي باندې مه کوئ، په ساده آی ډي باندې ترسره کېږي. راشئ ملګرو، تاسو په خپل آی ډي راخلاصه کړئ غټ فیسبوک کې، او تاسو چې کله خپل آی ډي راخلاصه کړئ ملګرو، تاسو به راشئ په دې فرینډ باندې به کلیک مه کړئ ملګرو، راشئ په سی آل فرینډ باندې به تاسو کلیک واخلئ. کله مو چې ملګرو په دغه برخه باندې تاسو کلیک واخیسته، دلته تاسو ته ملګرو منیج په نامه ملګرو، دا منیج په نامه اپشن چې تاسو ته راوغوښته، تاسو په دې باندې کلیک واخلئ ملګرو. دلته چې کله تاسو کلیک واخیسته، ګورئ ملګرو، کله مو چې دلته کلیک واخیستل دلته تاسو ته یو بل صفحه راښکاره کېږي، یو بل صفحه راځي. کله چې دغه صفحه تاسو ته راغله باندې به تاسو کلیک واخلئ. فیسبوک وښایي چې تاسو هغه کسان چې نوي ورځو کې تاسو ته لایک او کمنټ نه دی کړی، دغه لیست دی. تاسو دا څنګه دا کولی شئ؟ یو هم لرې کولی شئ، انفرینډ کولی شئ، او تاسو څه کولی شئ؟ آل سلیکټ هم کولی شئ. آل سلیکټ باندې به کلیک کړئ. شپږ دېرش ملګري ما سره دا چې دي غیر فعال دي، ما ته نه کمنټ کوي نه لایک. په دې سلیکټ باندې به کلیک واخلئ، ته به تاسو یو سلیکټ کوئ او بیا به تاسو څه وکړئ؟ لاندې انفرینډ باندې کلیک واخیستئ ملګرو. ته نوي ورځو کې ما ته څه نوي ورځو کې ستا ملګري چې دي نه دي تا ته لایک او نه کمنټ کړی دغه کسان، به تاسو دغسې یو دانه سلیکټ کوئ ملګرو، په دغې باندې کلیک اخلئ. ګورئ دا یو هم کولی شئ، ګورئ، او زه غونډ سلیکټ کوم، غونډ هم کولی شم چې ختم یې کړم. یو به سلیکټ کوئ همداسې اخیره پورې څو دانې چې کله مو چې دغه سلیکټ کړئ، هغه ملګري چې غیر فعال دي تاسو ته لایک کمنټ نه کوي، هغه به تاسو څه وکړئ؟ ختم کړئ ملګرو. که دغه طریقه مو خوښه شوه حتما زما یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.